دا چې د باندې شیطانی اثر به وشي چې بس روزه به ټول روزه چې مازیګر پورې نیول لا وسم د بدره چې ما دا خوراک لسی شي نه ملاويږي لیکن د الله مدد کړ شو نو بیا دغه انسان دې د روزه نشي نیولې روزه تلا دار څه د الله تعالی فضل سره کرم سره مهرباني سره کې دی الله نه غوښتلی چې الله مال استقامت راکړي مال توفیق راکړي چې نیک عمل دا اختیار ځنې مسلمانان خو روزه ونیسي لیکن دی هغه روزه داسې وي چې صرف شکل له صورت دی او ځنې روزه داسې دي چې هغه حقیقت دی که قرآن او حدیث ته الټراساوند انسان راوکاږي نو زیات خلک چې کوم دی هغه روزه نشته دی اسلام چې څنګه روزه غواړي یو سړی دی بازار ته لاړ شي او د بازار نه ځان لپاره یو تصویر راړي تصویر میخره غټه میخره زبردسته ښکرو باز مکه غولانځ دا چې سمه غولانځ دغه او غټ غټ تیری څوک ورته وي دا څنګه وي دا ما میخره ویستی دا څوک ورته وي خدای بنده ماشوم ورته وي دا تصویر دی دا صرف هغه شکل له تصویر دی اصلي میخه دا نه دغه دغه شان د روزي دي نو ځینې انسانان داسې دي چې صرف شکل صرف صورت ته دی صرف خوراک اور سکاک نه کوي نور خمزی سره ارث کوي نو دا روزدار نه دی اصل کې دا صرف د روزي هغه صورت دی چې نه پکې مزد دی نه پکې تلاوت دی نه پکې ذکر دی او نه دارنګي د شپې قیام دی دا پکې نشته دی خو بس صرف خوراک سکاک نه کوي نور چې کوم جرایم دی هغه دغه انداز سره بیا غي نه ځان نه بچیږي دکاندار ته توفیق ملاوي دی چې سر نه لالینا داغي پوری بیا روزه هغه قبليږي نه یو شی دغنا قیمت باندې ورنکی نو اسی دیاغه گزارا دانه کیږي د دې وجنه د دې مېشت کې انسان ته روزه هغه ته ویل کېږي چې حقیقت کې دیاغه روزه ویغه حقیقت کې چې هغه سنا دي دروغونه یعنی د هر قسم لا ګنا نه ځان ساتيغه ابو هريره صاحب دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پیغمبر فرمایلی من لم یدع چاچه پری نخل قول الزوری دروغ چاچه پری نخل والعمل به او بدی بنی عمل پری نخود بعض وقت انسان دروغ نوی لیکن عملی طریقے سره هغه دروغ کوي عملی شکل سره هغه دروغ باغی باندې روان دیغه فلیس لله حاجت نشتر الله دلال بارس حاجت ان یدع طعامه وشرابه دا داسې روزدار چې د خوراک کاک پریدي صرف خوراک کاک دی کوي نو دا د ضرورت نشته دی یعنی دا د لپاره یو زور نه راغی زجر دی د لپاره چې دی صرف ظاهري یعنی خوراک کاک نه کوي او نور هر څه اختیاري نو داسې روزدار لپاره سبا کار دی چې دی حقیقت کې روزه ونیسي یعنی د دروغ بیان وکړو دروغ ذکر وکړو تمام ګناهونو طرف ته اشاره ده چې هر قسم لا جرم ګناه دی پریدي نو دی چې کوم دی یعنی دا ضرورت نشته دی روزه کې بعض حکمتونه دي چې انسان باغی باندې پوه شي چې دی کې حکمت او دارنګي راز څه دی روزه کې غټ حکمت دارې غټ حکمت چې دا مسلمان لپاره یو ټریننګ ملاويږي چې روزه کې دی حلال شي نخري حلال شي اخبل دلاس کمیزان بوا کبي اغه نخري نو دارنګي هغه شی چې کوم همیش لپاره حرام دی نو هغه دې څنګه اختیاري او هغه شی څنګه خوري پردې شی هغه دې څنګه خوري کالو سر د دې لپاره یو ټریننګ ملایوي یو شی وقتی طور سره حرام دی وقتی طور سره نور حلال دی لیکن وقتی طور سره په دې لک ټیم کې هغه الله طرف نه حرام شو نو د دې لپاره یو ټریننګ ملایوي چې دا حلال شی ته نخري نو دا شان لکالو سر دا یو ټریننګ دی چې هغه شی چې هغه همیش لپاره حرام دی چې هغه پردې مال دی پردې شی دی هغه نه به هم ځان بچ گئے هغه به هم نخري دا ټریننګ دی مسلمان لپاره چې دې باندې پوه شي د لپاره دا ټریننګ دا ورکول کېږي وقتی طور سره شی هغه حرام نو همیش لپاره چې شی حرام دی چې هغه بل مسلمان مال دی بل مسلمان څه شي چې دی هغه عزت ته هغه باندې دی با ډاکه نه چیغه عزت باندې ډاکه بنا چی غیبت وغیرہ یا نور داسې چې بل مسلمان توهین شي داغه نه به همیش لپاره نو ځل انسانان داسې ټول په غیبت کې تیرېږي
دغه نه روزه ده چې هغه شی هغه وقتی طور سره حرام دی هغه نه خوري او چې کوم غیبت همیش لپاره حرام دی هغه هیڅ وخت اجازه نشته دی هغه د اختیاري یو غنا یعنی تعالی لګول بل غنا یعنی ازادي د لپاره نو دا دې کې حکمت ده چې کار سر دی به هغه چیزونه نه استعمالي چې هغه همیش لپاره حرام هی حرام دی د لپاره پرنګ ورکول کیږي روزه کې دویم حکمت سره دویم حکمت داري چې انسان ته صحت ملاوي شي کا یعنی دی به روزه کې کم انداز سره خوراک کا کوي بعض زنانه چې کوم دی هغه ټول په تیاری کې ذکر د خیال نشته لري ذکر دلال چې مو دلال چې خوځي روزه ماته تیاری شي ځان غر قیمت دې ته هغه ټول دغه باندې ځای کیږي روزه کې د افطاری لپاره شی تیاروا لیکن دا نه چې زنانه خالص فخول والا کسان چې کوم دی بازونو کې اٹھلو کې کار کوي هغه بس تقلیګیاری تیاری کوي دغه نه خلاصګار نه تلاوت ته نه ذکر دی نه مز دی هغه تلاړ شي نو دې سره افطاری تیارول دې کې ثواب دی لیکن چې دین کار ته پاتې دانشغه کدین کار ته پاتې شو نو قیمتي شی تلاړه قیمتي خزانه تلاړه یا بعض وخت کې ماقام روزه چې کوم دا وخت کې دعا کول دا ته پاتې ټول از روزه دی والله لیکن دې وخت کې دا ته پاتې نو څومره نقصان وشو خساره وشلا روزه کې دریم حکمت دار مساوات دی مساوات معنا برابر والے ها چې څه دې دي نو بس دی الله طرف نه روزه دا پاکستان د دی عربستان د دی کمل د دی ټول مسلمانانو روزه دا او ټول مسلمانان یو صف کې ولاړ دي نو لہذا دی الله بنسبت برابر والے دي دا خی مالدار سړي ته خی جاتا کې کوم لږ چسکره مستی دا خی ورته چې د آدم علی السلام اولاد ټول برابر دي ځان موجود نه غنیغه اس قسم لا غړواله نشته دی غړواله دی کې چې د الله حکم یو سړي مني الله حکم نه مني نو بس دا دی بوسي یو سړيغه لکه وړه بوساړه غټه بوساړه اېدا عمره فرق دیغه غټ سړی دی لیټین د لاړ لږ وخت په زیات تیری اېدا عمره فرق دی نور هیڅ شی دی آرام نشي نور څه فرق نشته دیغه نو لہذا روزه کې دا حکمت ته انسان نه دا غرور او مستی وکاږي چې الله حکم دی لہذا ټول باندې دانه چې غټان ته ټول د الله حکم دی روزه ونیسي او دارنګي دا د الله تعالی حکم دا بدا کوي جمعات کې سب کې غریب او مالدار ټول په یو سب کې ولادت دي یو سړی ته دا اختیار نشته دی چې غریب سړی هغه شاته کې او بخبلا مخ کې ودرېږي ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بادشاہ اور گدا دا ټول په یو سب کې ولاړ دي دا د دې وجنه اسلام دا خی مونږ او روزه کې هم دا حکمت دی چې انسانانو کې دندې مساوات پیدا شي مساوات معنا برابر والے دارنګه روزه کې بل حکمت سره چې دې قوانینو پابند شي قوانینو قوانین څه ته ویل کېږي دې ټیم کې روزه بندوا دې کې کلاوا دا دې مسلم دې دا دې ذکر ټیم دې خیال ساده خلی کې ولاړ نشي پوزې کې ولاړ نشي دا دې قوانین زادل یو ټریننګ ورکېږي لکه ته فوج چلاړي مخکې وتاله ټریننګ راکې یو منډه بدل راکې غر ته خېجا غر باندې کوزيګا او دغه شان چې کوم دې سختي بدل باندې راولي او دارنګي په پروتي باندې څنګه ملدي کمبر کې وسنګ دي دا ټریننګ مخکې ورکول کېږي دارنګي مسلمان لپاره دا یو ټریننګ دی چې مسلمان د قوانینو د پابند شي پابندي اختیاري پابند شي دارنګي روزه کې انسان کې کلکواله پیدا شي کلکواله که سباد باندې سخت راشي او شیشه خوراک دنه ملاويږي سکاک دنه ملاويږي مخکې د روزي نیولې ټریننګ کړې نو لہذا دتا پروا هم نشته کچته د خوراک یادارنګي بعض وخت موقع کې دا چې غریبي د شیشه ملاوي شي پروا نشته د مخکې کلک شي دیغه دا د یو ټریننګ دیغه د ډېر حکمتونه علماء بیان کړی دیغه نو روزه کې انسان لپاره دا ټریننګ دی چې دې کلکواله او دارنګي مضبوط والے چې روزنی نیولې نو کم کسان داسې دي چې هغه موږ دا روزي دال شروع کړه پټان جانے رمضان جانے خپل کار بکیږي نو ډېر کسان داسې دي چې هغه بالکل جوسي د ګوري غرشانه جوسلا لیکن هغه دا روزي نشي نیولې دا ولې چې هغه د شان د هغه تربیت داسې غلط شي دی نو بس هغه روزي خوري ځان لپاره بس اوذر به جوړي ما دا بیماری دا بیماری دا نور دنیا کار لپاره سم دي لیکن کله چې د الله حکم دی هغه نشي
نو الله تعالی هم هغه باندې دسترخوان کولاو کړ دی الله ورته سوینا الان کې روزي خوري او دارنګ روزي هغه نه نيسي نو دا چې حالت چې کوم دی ډېر مسلمانان دي کمزوري دي وجنا دا چې حالت اختیاري او بعض مرګري دا چې دي چې هغه نور مرګرو سره هغه تل شي هغه سره خراب شي وسره نو صحیح کسانوي او دغه شان لا روزه ځامن خراب دي او هغه باندې دا یو ورځ د کالم را نور من چې څنګه روزه سو ګنټي تیروزي هغه باندې خدای پاک دا خګرانه کیږي هغه د روزه دوی نه وکړو دغه نه دا روزه هغه باندې هغه یعنی پاس کیږي نه ټیم به پاس کیږي نه رزق به الله تعالی وګد کیږي دارنګه خوراک لوم غر شیشه نه ملاوي یا چې روزه خوري خوراک لا شیشه ورته دغل شان لا خوراک کوي نو چې اوسړي دغل شان لا خوراک کوي دا یری کوي هر چا نه یری دغه څه خود نشته دي خوراک واغره چې کلاو دی الله حکم شو الله اکبر دیغه باندې خوراک دې له مزه ور کوي خوراک چې کالو سر د کړ دي خد ځای نشته دي روزه کې الله تعالی دل پای کې چې کوم خوګواله واچيغه د دې وجنه حدیث کې راځي للصائم فرحتان روزدار لپاره دوه خوشاليانی کمی یو خوشالي دارا عند الفطر یو خوشالي دارا کله چې روزه ماته نو دی وخت چې کوم دی روزدار نه تبو سګد سمره خوشاله به انتها خوشاله غا الله حکم ومنه او چې کوم دی خوراک ول الله تعالی چې کوم ذائقات الله او دویمه خوشالي روزدار الله پاردارا چې کله دی الله سره ملاويږي نو بیا بول الله تعالی دا یو نغد کېشتغه یو دنیا کې نغد کېشته چې روزانه ما خامله الله اختر دی الله تعالی ته غوبو ساده او دومره خوږي ولګي او په خون باندې پوښیږي للصائم فرحتان روزه د الله لپاره دوه خوشاليانی یو خوشالي عند فطره یو خوشالي هغه د روزه ماده ټیم کې او دویمه خوشالي د لپاره کمرا کله چې الله سره ملاوي د الله حکم دی الله غني دی که روزي نشي که خوري الله په دغه کې سزياتواله نه راځي دا ټول فایده د انسان لپاره دغه انسان لپاره دنیا حکمتونه او دارنګي دنیا فایده چې کوم دی الله تعالی د لپاره پدې کې خلیقه لہذا خیال ساتل پکار دي چې د الله تعالی حکم هغه دارنګ روزه کې بل حکمت داري چې دې کې دتا رزق چې کوم دی آئے کې کلاواله راشي روحاني رزق دې چې هغه ذکر اذکار تلاوت دی جسمانی رزق دې الله تعالی د رزق وافر کی صحیح روزه ونیولا نو کال سر چې کوم دی رزق وافر انداز سره الله تعالی د لپاره یعنی دا رزق وافر کیږي دانګي نور ډیر زیات حکمتونه دي خدا موږ لا زین کې خودل پکار دي چې روزه د الله تعالی حکم دی او دې کې مال لپاره ظاهري او باطینی دنیا فیدی دي نو لہذا صحیح مانو کې چې د روزه ونیولا دا ټول فیدی د ته حاصل شيغه او په روزه ونیولې دومره نقصانات د دوست چې د هغه چې کوم دی بیا پورواله نه کیږي قیامت پورې ځانې کیږي او د ټول نه دی محرومه پاتې شي نقصان کې پاتې شي الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیمات من عمل کولو توفیق راکړي